سلام څومره عمر دا لږ غور سره وغور ما ورته ویم د نبی علیه السلام عمر 3 کاله څه کم و بیش وی نه نه جي صحیح ووایه ما ورته ویم یاره 3 کاله ما ته وی نه خیر دی که نه لکه ټیکې ووایه که ما ورته ویم یاره مې ټیک خو دغه دی نو وی تاسو خو وایي چې لکه اوس هم ژوندی دی نو بیا خو په کار دی چې 3 کاله 1500 کاله پې د پاسه ما او ته خو مې نورو کې نه یم که نه ستا علاج دی ما سره ما ورته ویم ستا د پلار څومره عمر دی نو وی زما د پلار عمر دی که څه کار دی مې ګوره هرې مسله باندې بل نښتي مسلې دپاره خو بس چل ګورې مې د پلار دی څومره عمر دی ما د پلار 70 کاله مې پوره 70 بني ګورې شناختي کارډ یې را سره مې مړ کله دی بیا بل ورځ مړ دی ما ورته ویم بیا شناختي کارډ ور ډیټ اف برث او ډیت ور سره سرټیفیکیټ دا دواړه راوړه دواړه به ګورو ته وایې زما د پلار 70 کاله بالکل 70 کاله دی 100 ورځې لاندې باندې ما ورته ویم یو 10 میاشتې ور سره نور یو ځای کا ما ته وی 10 میاشتې ولې یو ځای کم مې د ګېډه کې چې کوم ژوند دی په هغې خو تم ما سره متفق یې زم متفق یم ټول پې متفق یو په هغه ژوند خو ټول متفق یو دغې کو لا بیا هم اختلاف شته نو چې په کوم کې اختلاف دی هغه ما ته وایي چې حساب کا او چې کوم کې هغه خو به دومره ناکاره لتې والي ارامي خو نو لکه هغه ژوند ورسره نه حسابې ته پوهېږئ په خبره نو ما ورته ویم تا په عالم کې فرق ونه کړو چې دا کم عالم دی بیا دنیا کم عالم دی بیا بالا کم عالم دی په عالمونو کې فرق دی دلته زه چې کومه زندګي بیانوم دې ته زه برزخي زندګي ویم زه دنیایي زندګي نه ویم زه قایل د برزخي زندګي یم یو راغې ما ته وی تاسو خو وایي چې بیا مې ورته دا هم ووی مې زمونږ په عقیده ته نه پوه شوم ما شروع کې یو خبره وکړه زمونږ عقیده دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات راغلی دی د وفات نه بعد الله برزخي زندګي ورکړې ده یو د اهل بدعت عقیده شتا چې هغوی بالکل مرګ نه دی راغلی موږ وایو نه مرګ راغلی دی خو د مرګ نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله بیا برزخي ژوند ورکړی دی موږ د دغې قایلو د علماء دیوبند په عقایدو خو ول ځان پوهه کا بیا دې ځای قادیاني طرف ته راشه قادیاني وایي چې دا جسد مطهر اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر باره کې زموږ عقیده دا ده چې د پیغمبر د بدن سره لګېدلې خوره د عرش نه اوچته درجه لري نو د پیغمبر روح هم ډېر پاک دامن شه که نه شو که نه چې څه وخت تاسو وایي چې تختو که نه نو ما ته به وایي نو ټول به په یو ځای تختو بجلیګر مولانا صاحب که نه بجلیګر مولانا صاحب وایي بجلیګر کې امام ما وایي چې جمعه به کېږي دا فوجیان خو ډېر غوسه نه کړي وایي هغه فوجي وایي چې جمعه به نه کېږي ما ته قوم وایي چې کېږي به ته بېغمه شه ټول راوځو وی ټول قوم ما سره و دې طرف ته اوس ټول ولاړ وي زه مینځ کې ولاړ یم وی هغه فوجي میجر چې و چې داسې ټک به یو ورکا بینت ور سره وی به مولانا صاحب جمعه ہوگا وی چې ټک به ورک نو 15 شپږ به اخوا لاړل وی چې بیا وی یو ټک ورک نو 15 شپږ به نور اخوا لاړل وی یاره چې لږ سات کې د زه بالکل یوازې ولاړم وی ما ته وی چې مولانا صاحب جمعه ہوگا وی ما وی زم لاړم هغې سره ودرېدم ما ته وی چې مولانا صاحب آپ کو کیا ہوا ما ورته وی چې بغیرت کا امام کا بغیرت ہی ہو سکتا ہے دا خوشی د لګان دی نو زم ور سره وایي که نه په خبره نو خیر بهرحال ما خبره څه کوله اوس قادیانې دغه ځای کې وایي چې دا روح په مرزا غلام احمد کې دن نه شو اوس د مرزا غلام احمد د جسم لا هغه پاکوالی خو ضروري دی کم پاکوالی چې د محمد رسول الله د جسم و هغه پاکوالی به دی څنګه راولي ځکه چې مرزا غلام احمد سیرت المهدي کتاب دی په دې کې په خپله لیکلي دي بشیر الدین محمود د زوی دی هغه لیکلي دي چې زما پلار وی چې زه په سیالکوټ کې هغه وی چې زما پلار عطا محمد په سیالکوټ کې نوکر و د هغه د پنشن کاپي مال راکړه چې ورشه دا پنشن راوړه مرزا غلام احمد راغی د پلار پنشن یې وړو نو وی دلته را سره یو بل ملګری و هغه پیسې ډېرې وي موږ په هغې باندې عیاشي وکړه پلار نه هغه پیسې پټې کړې نو چې د پلار نه یې پیسې پټولې نو غل شه که نه شو ټول وایي نو غل نبی جوړېدی شي بیا چې د هغې نه علاوه فراډ پلار سره وکړه نو فراډي نبی جوړېدی شي بیا د هغې نه بعد عیاشي وکړه نو عیاش نبی جوړېدی شي نشي جوړېدی دغه ټولو طرقو ته وګورئ بیا د هغې نه علاوه په خپله باندې بشیر الدین محمود لیکلی دي وایي زما پلار چې وګوره دا الفاظ ډېر څه عجیبه غوندي تاسو یې لږ واورئ خیر دی وایي زما پلار چې و نو په آخر وخت کې زما مور به وله په خېټه لاس راښ کړو هسې تاسو نه تپوس کومه یو شریف سړی به په کتاب کې دا ولیکي یا چاته به ووایي چې زما مور زما پلار له په خېټه لاس راښ کړلو
او به وایي څوک لوی دله به یي که نه مرزا غلام احمد لیکلي وی زما مور به زما پلار له په خېټه لاس راوړه ته زم طلاق یې بیخ دې وځه لکه خبرې ته خو هم ګوره نو بیا څه وایي چې لاس به یې ورله څنګه راکاږه په خپله لیکي چې څنګه به یې لاس راکاږه هلته به فرش فواره به کلاو شوه اوس دې ځای کې یو شرط دی دغه هم ذهن کې کېدی خبرې به ټولې پاکې کوو زه به د نیشنل اسمبلی کتابونو ته هم راشم چې کوم په 7 ستمبر 1974 باندې فیصله کېده او د 25 اګست نه چالو شو چې څه صحیح ویلي وو هغه هم که واورېدل قسم د ټول به ورپسې لاټۍ راواخلي پوهېږئ په خبره خیر اوس چې ده لاس راخ کا وبهېدل اوس چې وبهېدل نو دې کې 2 قسمه دي بیا یا به مرزا غلام احمد دغه وخت کې چې بهېدل ته نو پرتوګ به یې چولی یا به یې نه و چولی دواړه کېدای شي احتماله که نه مړه تاسو خو منطقیان یې که نه احتمالات خو دواړه کېږي منطقي وایي که نه دا پکې راغورځېدی شي دې تاوېدی شي نو منطقي چېرته پکي لاندې اوده کېږي نه خیر بهرحال د نه چې دغلته وبهېدل نو یا به دا اچولی یا به یې نه و اچولی که دا اچولی که د پرتوګ اچولی او د نه دا غول بهېدل نو چې دی د نبوت دعوه کوي او دی ځان ته نبي وایي نو د نه غول پرتوګ کې څنګه وبهېدل څه خیال مو راغی نبي خو به شریف السادات وي اوس دویمه خبره ده دا ګورې هغه خبرې درته کوم دا په کالج یونیورسټۍ کې به ستا په کار راځي ته د مرزا په عقایدو باس نشي کولی په شخصیت د مرزا به باس کې او انشاءالله تعالی چې تا یو څو ورځې د علماو سره تېرې کړې قسم په خدای که تا سره مرزایي خبره وکړی شي بیا دویمه نه به وچولې چې نه وچولې نو زمونږ عقیده څه ده چې هر نبي د پیدایش نه تر وفاته د بدن چا نه دی لیدلی پیغمبر چې څنګه پیدا شوی دی با پرده پیدا کیږي پیغمبر داغه بدن چا نه دی لیدلی او د 80 کالو په عمر کې بربند پروت سم طلاق نو د څنګه پیغمبر شو پوهیږئ په خبره باندې قادیانی سره پیدا باس کولی شي اوس ما مخکې خیال دا و چې اهل بدعتو ته هم ورپسې راجو خو دا شی راته لږ تیز ښکاري نو که ستاسو خوښئ نو په دې ځای باندې به بس دی که نه 1 ګنټه خو د الله بندګانو بیا به چېرته راشو پوره ګنټې ماسپښین 2 بجې شروع شوي دي هغه ستاسو په انتظار ناست ښه جي ښه اوس بس خیر بهرحال عزیزانو انتظار خو کړی دی ما تاسو ته یو خبره ونه کړه زما ماسي زوی دی سکا قسم دی چې په موټرسایکل روانو او رکشا که څه شی پرې راغی ویوالو دومره ناکارې زخمي کړی دی نو هغه ما ته ورور مې ټلیفون دا دی بار بار کوي چې که ځان دې راورسولو هغه له زو هسپتال کې دی بل چې زه زموږ رضوان ملګری دا ټول پیژني زموږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ریړ کې هډې چې ورته وایي هغه دی مردان کې د هغه چاچي اچانک هارټ اټیک سره وفات شو نو د هغې چې کم غم وغیرې نو ټول زما په سري او که زه درته ووایم ما 15 بیانات کړي دا تاسو شپږم ځای ته را روان یم پرون ما په دیر په کم